سلامونه او نیکی هیلې ملګرو، زه یم سردار یوسفزی او د شعر او شاعر موضوع لاندې نن تاسو سره بیا د یو شاعر لنډه شان پیژنګلو او د هغه یو خوږ کلام شریکوم. هیله ده چې ستاسو به دا سلسله خوښیږي او زما یوټیوب چینل چې زما په نوم دی دا به تاسو سبسکرایب کوئ. مننه. د پښتو ژبې د نازولي شاعر خالد خان احساس ادبي نړۍ کې د احساس خټک په نامه یادېږي. کال 1968 کې د کرک ضلع تخت نصرتي سیمه کې حقداد خان بابا کره زیږېدلی دی. د دغه علاقې درنې کورنۍ سره تعلق لرونکي احساس خټک کال 1992 کې شماریاتو کې د ماسټر ډیګري ترلاسه کړه او کال 1995 کې نیشنل بانک کې د افسر په توګه برتی شو. کال 2004 نه تر کال 2012 پورې د محکمې له طرفه گاونډي هیواد افغانستان کې پاتې شو. نن سبا اسلام آباد کې نیشنل بانک یو هډ آفیس کې په یو ذمہواره څوکۍ وظیفه ترسره کوي او د نیشنل بانک اف پاکستان اسسټنټ وایس پریزیډنټ هم دی. خوږه شاعري کوي، مشاعرو کې خلک په ډېره مینه اوري. 3 کتابونه ژاغ، کانګن او انګهور په نامو چاپ دي. کړنګ په نوم یې 4مه شعري مجموعه چاپ کېدونکې ده. د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد مجلس عاملې غړی دی او د دې تنظیم په شمول یې د ګڼو ادبي تنظیمونو نه ادبي ایوارډونه ترلاسه کړي دي. احساس خټک یو سماجي کارکون هم دی او د سماجي تنظیم کرک سوشل اکټیویسټ چیف ایگزیکټیو دی. راځئ چې یو خوندور کلام ته وورو. د نظم عنوان دی ما خو غزل غوندې وي خو دا سلسله داسې ده چې عنوان یې دی چې زه خو باز وم. شفق صاحب، زه خو باز وم، زه خو باز وم، ځای مې غر و د هر غر په دنګو څوکو مې نظر و. زه خو باز وم، ځای مې غر و د هر غر په دنګو څوکو مې نظر و. هم مې لر و هم مې بر و یو آواز لکه د نر و. چې خبره به د پت وه یو آواز لکه د نر و. په تلي کې به مې سر و، خپل مې دود خپل مې دستور و. خپله ژبه خپل کلتور و، خپل ادب خپل مې فرهنګ و. خپل ناموس خپل به مې ننګ و. خپل مې کټ خپل مې کوزی و. خپل رباب خپل مې منګی و. خپل سابه خپل مې سوکړک و. ما ته خوږ و که به کلک و. خپل تنور خپل به مې شکور و او کلی ټول راته خپل کور و. او خپله تڼه خپله جرګه وه او خپله تیږه او حجره وه. خپله توره خپل بهیر و. خپل مې غم و خپل مې ویر و. او خپل سحر خپل مازدیګر و. خپل چینار و خپل ګودر و. او خپله مینه خپل جانان و. خپله وینه خپل مې ځان و. او خپل مې واک خپل مې اختیار و. خپله ژرنده خپل مې وار و. او هر څه خپل لکه د ګل و. هر څه خپل لکه د ګل و. او پېښور که په کابل و. خو اوس دا هر څه رانه پردي دي. خو اوس د هر څه رانه پردي دي. ټول حاصلتونه مې اوس د سپي دي. بخښنه غواړم په دې ټکي باندې خو مجبوریت دی. وایي چې خو اوس د هر څه رانه پردي دي. ټول حاصلتونه مې اوس د سپي دي. نه مې ننګ نه مې فرهنګ شته، نه مې رنګ شته دی او نه مې غورځنګ شته. کاټ مې مت شوی، پوزی مې ورک دی، حجره مې ورانه، جومات مې سپک دی. اوس مې په غاړه کې د بل پړی، اوس مې په غاړه کې د بل پړی. د ځان په وینو مې خوله سره کړې او کله مې وتړي او کله مې خلاص کړي. کله مې وتړي او کله مې خلاص کړي. او کله مې خرڅ د بل په لاس کړي. او کله مې سرې کړې ته بوځي او کله مې شنې کړې ته بوځي. اوس مې نیولې دي سترګې خړې، جوړ په ژوندي ځان دی رانه مړې. اوس مې نیولې دي سترګې خړې، جوړ په ژوندي ځان دی رانه مړې. للوږې تندې پاتې ټپ ټپ یم، ځکه په هر لوري زه په غپ غپ یم. بخښنه غواړم ډېره مننه.